درمندو ملګرو د مشهور سندرغاړي منګل په باره کې دغه خبر ډیر په تیزی سره خوريږي چې هغه اوس بل واده کړی دی. آیا دا څومره حقیقت لري؟ دغه ټول معلومات تاسو سره شریکو. د هغه د خولي خبرې چې هغه د دې په باره کې یو ویډیو شریکه کړې ده او د دې واقعیا تصدیق یې کړی دی چې آیا دا واده زما شوی دی او کنه دی شوی، نو هغه در سره هم شریکوم. خوږو دوستانو، منګل خو تاسو ډیر ښه پیژنئ چې هغه د مشهور سندرغاړي نغمې خاوندو، خو هغه چې ډیر وخت په لندن کې تیر کو او هلته د هغې دوانو بیا طلاق شوی و چې نغمه اوس د بل کس سره واده کړی دی. خو د منګل په باره کې هم داسې ویل کېږي چې هغه د بل چا سره واده کړی دی، ځکه چې د هغه په سوشل میډیا یو څو تصویران ډیر په تیزی سره وایرل شو. په هغې کې ښکارېدل چې د منګل دویم واده دی او د هغې په پروګرام کې منګل ولاړ دی. د هغه تصویران داسې وو لکه د هوټل په یو پروګرام کې چې د واده پروګرام وي او داسې د واده زلمې په کرسۍ باندې ناست وي. دغسې د هغه دغه تصویران چې ډیر زیات خواره شوي هم، نو خلکو ورته دغه رنګ ورکړی دی چې د هغه دویم واده شوی دی، ځکه چې هغه د دې خبرې تصدیق کړی دی چې ما واده نه دی کړی او نه زما دویم واده شوی دی. وایي چې زما دویم واده شوی و نو ما به خامخا د خپلو کتونکو مینوالو د سره د دې په باره کې څه ویډیو پیغام شریکولو، خو چې کله د دې نه خبر شوم نو ډیر زیات خفه هم شوم چې ما واده کړی نه دی او خلکو راپسې دغسې راجوړ کړي دي. نو خوږو دوستانو، د منګل دغه د خولې بیان چې غوښتل مو تاسو سره هم شریک کو او اوسه پورې د هغه په باره کې کم سندرغاړي هم نه دی ویلی چې آیا د منګل دویم واده وکړو او یا یې دویمه ښځه وکړه. چې نغمه تلې ده نو تر اوسه پورې منګل د واده خبره هم نه ده کړې او نغمې هم بل واده کړی دی. خوږو دوستانو، هغه معلومات مو تر تاسو هم راورسول چې د منګل په باره کې په سوشل میډیا دغسې خواره شوي وو. مونږ ویل چې تاسو ترې نه هم خبر شئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.